د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ټولو قدرمنو کتونکو اورېدونکو ته، څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګورئ او که څوک به بیا موږ وروسته ګورئ، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست. ملګرو، څنګه چې تاسو به په سرخط کې لوستلي، د نن موضوع چې ده داسې سواليه غوندې ده چې آیا په پښتونخوا کې پښتانه او په بلوچستان کې بلوچان خپلواک دي او که نه دي، یا د خپلو فیصلو واک په خپله لري که نه لري. نو دغه سوالیه ده. د دې ته زه خپله هم پرې خبرې کوم، ما سره دوه ویډیوګانې هم دي، هغه هم در سره خپرومه. لومړی داسې دی که موږ وګورو چېرته، ځکه د پښتونخوا او بلوچستان کوم هلته چې کوم ولسونه اوسېږي او ژوند کوي، په بلوچستان کې بلوچان دي، په پښتونخوا کې پښتانه دي، او ورسره په څنګ کې ځینې نور هلته قومونه دي چې هغه هم هلته ژوند کوي. مسله داسې ده، دغه پښتانه چې دي او بلوچان چې دي، دوی د خپلو پرېکړو واک چې دی هغه په خپل لاس کې نه لري. نه د خپلو وسایلو واک لري، نه اختیار لري، نه چې دلته په دغه صوبو کې چې موږ ورته ولایتونه وایو، څه چې پیدا کېږي، که څه هغه طبي دي او که خپله که د دوی پیدا کوي، د دوی واک او اختیار چې دی هغه د پنجابیانو سره دی. پنجابی یو واکمن قوم دی. او دا خبره ځکه زه کومه چې دا ایمل ولی خان تیره ورځ په یو پروګرام کې ویلې چې آیا ځکه پنجاب خپل غنم یا وړه په پښتونخوا باندې بند کړي وو، نو هغې دا ګیلې کوله د پنجابیانو نه چې آیا منګه د هند خلک یاستو یا د هند اوسېدونکي یاستو یا هندوان یو یا افغانان یو چې تاسې په موږ باندې غنم یا وړه بند کړي دي، آیا موږ پاکستانیان نه یو؟ نو دا یوه ګیلې کړې وه د پنجابیانو نه. خو زه دې ته دا وایم چې ستاسې لکه بابا چې و، لکه غفرخان بابا، هغه د پښتونخوا دپاره لویه مبارزه وکړه او د پښتنو د وسایلو او په دې باندې د پښتنو د اختیار دپاره هغې ډېره لویه مبارزه وکړه. نو تا ته اوسه پورې دا جوته نه ده چې د پښتونخوا او د بلوچستان ټولې پرېکړې چې دي یا تړونونه چې د نورو هېوادونو سره کېږي، د هغې واک یوازې د پنجابیانو سره دی. که تاسې ګوره که په پښتونخوا کې څه پیدا کېږي او که په بلوچستان کې پیدا کېږي، تاسو نه شئ کولی چې دا په پنجاب باندې بند کړئ یا هغوی د دوی فیصلې یا پرېکړې ونه کړي. مګر ستاسې هغې چې کوم ځای کې هلته په پنجاب کې چې څه پیدا کېږي، بیا د هغې پرېکړې خپله پنجابیان شي کولی چې تاسو یې در پرېږدي او که در پرې نه ږدي، مګر تاسو بیا دا اختیار نه لرئ. زه به لومړی دا د ایمل خان د ایمل ولي دا ویډیو تاسو سره شریکه کړم، بیا پرې وروسته زه خپله فیصله خپله تبصره کوم او ورسره یوه بله ویډیو ده، په هغې باندې هم بیا خپله زه تبصره تاسو سره شریکه کړم. دا ویډیو هغه ویډیو ده. हम क्या हिंदुस्तान है, हम क्या अफगानिस्तान है, एक ही मुल्क के अंदर आप हम पे गंदम बंद कर देते हैं. ये कौन सा तरीका है? जब भी उधर मसला आ जाए या कुछ भी हो जाए तो गंदम बंद, पुख्तूनख्वा गंदम नहीं जाए, बलूचिस्तान गंदम नहीं जाए. पहले ये बहाने बनाते थे कि वहाँ से ये गंदम अफगानिस्तान इम्पोर्ट हो रहा है. अभी तो NLC बैठा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह NLC इज़ ए लॉजिस्टिक कंपनी, लेकिन वो आपके बॉर्डर का सारा काम NLC कर रहे हैं. तो बॉर्डर उनके कंट्रोल में, सब कुछ उनके कंट्रोल में. फिर ये रवैया क्यों? ये वही रवैया दिखा रहा है कि पंजाब पाकिस्तान है और पाकिस्तान पंजाब है. دا ایمل ولی خان دا د پنجابیانو نه ګیله کوله چې تاسو چې دغه وړه نه راپرېږدئ. اوس خو پخوا به تاسو دا ویلې چې دا د دې نه چې وړه پښتونخوا ته ځي، نو بیا دا سمګلینګ کېږي او دغه ته ځي، افغانستان ته ځي. اوس خو تاسو ټول دغه فرضي کرښه چې ده په دا خو تاسو کنټرول کړې ده، په دې کې خپله ستاسې پنجابیان ناست دي او هغه چې دی د هر قسم توکي چې د دې نه افغانستان ته ځي هغه کنټرولوي او ټول کنټرول د پنجابیانو په لاس کې دی. نو بیا څنګه تاسې پښتونخوا ته هم دغه وړه او غنم هم په دې باندې بند کړي دي؟ آیا موږ پاکستانیان نه یستو؟ خو دې ته اوس زه وایم نه، هغه تا پاکستانی نه ګڼي، هغه تا یو غلام ګڼي. یو پښتون او بلوچ خپل غلام مني او خپل ځان د دغه د خاورې د پښتونخوا او د بلوچانو ځان یو قسم بادار ګڼي چې د دې د مدنیاتو وسایلو دا اختیار به صرف او صرف د پنجابي سره وي، مګر د پنجابي وسایلو اختیار بیا تا سره نشته. اوس وګوره پنجاب په تا باندې چې هر څه وغواړي هغه باندې بندولی شي، مګر دې نه چې بجلي د ځنګلاتو لرګي دي چې ځینې ځي، ماربل دي، نور ډېر زیات قیمتي ډبرې چې دي چې د ځینې دا ګیس چې ځي، پټرول چې ځي،
د دې مدنیاتو باندې ټول قابض پنجابی دی، مګر ته به دا واک نه لري چې یا د دې نه ته بجلی بنده کړي په پنجاب باندې، خپل بجلی په بنده کړي، یا د هغه کوم ګټې چې دي د هغې غوښتنه په صحیح توګه باندې وکړي، ځکه چې څو کاله کېږي وفاقي حکومت ستاسې قرضدار دی، مګر هغه پیسې ثبوت نه ورکوي چې د پښتونخوا حق کېږي. همداسې بلوچستان چې د ګیس او د تیلو او د دې شیانو وسایلو دغه چې دی حقدار، هغې ته هم د هغې ګټه چې ده هغه بلوچانو ته نه ورکول کېږي او نه د حق ورکړل کېږي چې پوښتنه وکړي. که کوم څوک پوښتنه هم کوي پورته کوي، وژني، یا یې زنداني کوي، یا یې د منځه وړي. نو دا خو یوه جوته او څرګنده خبره ده ټولو پښتونخوا خلکو ته او د بلوچستان خلکو ته، خو هغوی غږ نه پورته کوي ډېره پکې، ځکه چې د دوی ګټې بېرته د پنجاب سره شریکې دي. د پنجاب سره ګټې ځکه د شریکې دي چې دوی څه دې ته خوشحاله دي چې د دې نه دا ټول وسایل وړي پنجاب یو څه فیصدي ډېره لږه پکې دغه خلکو ته ورکوي، د خپلو غلامانو ته چې د چا تړونونه د پنجاب سره دي او د پښتونخوا خاوره چې به غلامه ساتي، بیا نو دغه خلکو سره بیا پنجاب چې دی لږه لږه شانته برخه ورته ورکوي چې د دوی خولې بندې وساتي، که کله غږ هم پورته کوي او هغه نورو ټول وسایلو باندې باید هغوی خپله خېټه واچوي. همدغه شانته د بلوچستان د خلکو سره هم کوي. هلته به ځینو بلوچانو چې د وسایلو غوښتنه کوله، هغلته به بیا هغه ځینې دغه سرداران چې به وو هغې ته به پیسې ورکولې. کوم سردار چې به خبره ونه منله لکه بوکتي او غیرت به وکړو او ودرېدو، بیا هغه بوکتي هم د منځه ویوړو. داسې ځینې نور سرداران چې دي هغه هم په بلوچستان کې چې د خپلو حقونو غوښتنې به کولې هغه به د منځه وړل. چې کوم یو وله غلامي ومني، بوټ وله پالش کوي، ساز باز ورسره کوي، بیا هغوی ته څه نه وایي. یوه بله ویدو دا در سره ږدم، په دې هم یو څو خبرې کومه. څنګه دا ویدو چې ده دا لږه زیاته ده د هغې نه. افغانستان دا ټایم وایي چې موږ سره ټریډ وکوي، کاروبار وکوي، ورشه راشه وکوي، زموږ خلک چې کوم دی افغانیان چې کوم مهاجرین دي، افغانستان دا ټایم وایي چې موږ سره ټریډ وکوي، کاروبار وکوي، ورشه راشه وکوي، زموږ خلک چې کوم دی افغانیان چې کوم مهاجرین دي واپس مه رالیږئ، موږ ته مرات راکوي او موږ له پیسې هم راکوي. پیسې هغه د هر چا نه مالي، امریکې نه مالي، هغه د چین نه مالي، هغه د ایران نه مالي، هغه د انډیا نه مالي. اول خو ذاته یم ځکه دا خو د پنجاب غلام دی، ځکه هلته خو ټول واکداري چې دغه د پنجابیانو سره ده. دا بیا وایي چې افغانان د نورو هېوادونو نه پیسې چې ورله څوک ورکوي اخلي، لکه د چین نه مه اخلي او د امریکا او د ځینو افغانان خو ورسره تجارت کوي او د خپل ځینو وسایلو خبرې ورسره کوي چې دا ځینې ویسي او په دې کې به هغوی ته حق ورکړي. خو پاکستان چې کچکول اخیستلی دی او کله امریکې ته ځي د پیسو غوښتلو په خاطر، عربي هېوادونو ته ځي، چین ته ځي، همیشه سوال او زاري کوي د پاکستان دپاره او هر ځای ته لاس نیولی د خیرات په خاطر باندې چې دوی ته یې ورکړي. ولې دوی چې د چین نه غواړي، ولې چین اسلامي هېواد دی، چې د امریکې نه یې غواړي هغه اسلامي هېواد دی. نو ګوره دا خبرې چې کوي دا ګلخانان، ځکه دا بیا په دوی پوه نه دي چې دا کار چې دی اصلا پاکستان یې کوي. واقعیت دا چې پاکستان کې د دوی هېڅ حیثیت نشته دی، ځکه هلته پرېکړې کول، د هغه ځای فیصلې کول، د نورو هېوادونو سره تړونونه کول، دا صرف او صرف د پنجاب په لاس کې دی. دا خوار چې دی یو ژورنالست دلته راشي ځای کې خبرې کوي، د دې په لاس کې څه نشته، د یوه پښتون په لاس کې هلته څه نشته. ما سره کله د پښتونخوا ملګري چې کله خبرې کوي، بیا هغه کله کله داسې وایي چې د افغانستان پښتنو یعنې چې تاسو په پښتو یا په دغه کې زده کړې کوئ، په دري ژبه کې یا په پښتو کې، په خپلو ژبو کې که زده کړې کوئ، تاسو څه پرمختګ کوئ. ما ورته ویل تاسو 15 میلیونه ځان ته وایئ د کوزې پښتونخوا پښتنو ته، زه دا وایم چې تاسو خپلې لاسته راوړنې موږ ته راښکاره کړئ. انګریزي ژبه دا کوم علم دی نه پوهاوی دی، نور چې داسې تاسې څه ایجاد کړي یا همداسې څه کړي هغه تاسې راشئ او ویې وایئ چې دا کار موږ کړی دی. او بېرته یوه خبره ده چې تاسې چې جوړ کړي او اختیار یې ستاسې په لاس کې، یا موږ نړۍ ته داسې ورښکاره کړی شو چې دا شی چې دی پښتون جوړ کړی دی او د کوزې پښتونخوا خلکو جوړ کړی دی، او موږ یې نړۍ ته ورښکاره کړو چې اختیار یې بېرته د پښتون سره دی، واک یې د پښتون سره دی او جوړ کړی یې پښتون دی. داسې دغه 15 میلیونو خلکو ته موږ وایو چې داسې یو شی موږ ته راښکاره کړي. که څه جوړ شوي دي خو پنجاب یې جوړوي، ته ورسره نوکر یې او بېرته اختیار د پنجابي په لاس کې راځي. هر شی چې جوړېږي هغه چې دی هغه د پنجاب دپاره جوړېږي او اختیار یې بېرته د پنجابي سره وي. هر شی چې د نورو هېوادونو نه غصبې کېږي او چې فوز پرې قوي کېږي، راوړل کېږي او بېرته هغه هم د پنجاب دپاره او د پنجاب فوز پرې قوي کوي چې تاسو نور هم غلامان کوي. چې څومره د پنجاب فوز قوي کېږي دومره به پښتونخوا خلک او د بلوچستان خلک، د سند خلک
او د کشمیر خلک دا به نور هم په غلامۍ کې ډیر پاتې کیږي. نو زه دغه پښتنو ته وایم چې تاسو کله کله د پیغور په شکل کې افغانستان خلکو ته وایي چې تاسو که په پښتو کې زده کړې کړي نو تاسو څه شی جوړ کړي دي یا په نړۍ کې کوم داسې یو شی جوړ کړی دی چې ستاسې په نوم باندې. نو دغه پوښتنه موږ دغه نه کوو چې دا انګریزي ژبه چې دا علم نه دی، نوم کوم پوهه ده، دا صرف یوه ژبه ده او داسې شی تاسې راوښیوئ چې هغه موږ نړۍ ته ورښکاره کړو چې دا د کوزي پښتونخوا پښتنو جوړ کړی دی، لیبل هم پرې د پښتون دی او هغه اختیار چې دی دا هم د پښتون سره دی، د استعمالولو حق هم د پښتون سره دی او دا دی د پښتون شی. که اتمي سلاح جوړه شوې ده خو د یو ځای بل ځای نه ټکنالوژي غلا شوله جوړه کړه، یو یوسفزیو چې په پښتو هم نه پوهېدو ورسره خو د هغه شي واک د چا سره دی؟ پنجاب له جوړ شو، پنجاب مضبوط شو. د پاکستان مضبوطېدل مقصد دا چې د پنجاب مضبوطېدل دي، ځکه چې جوړ دغه قوم حاکم په دغه قوم دی، واکمن په دغه قوم دی. دغه نور قومونو لکه استحصال کوي هر څه وړي، لکه پخوا چې دغلته انګریزان واکدارانو د خلکو استحصال به کوو او هغې بارڅه به هغوی وړل. نو دغه د زه به دا نورې خبرې مو لږ شانته پوره اخر سر ته ورسوم، بیا به په زړه کې نورې خبرې مو کوم. مطلب هغه ټایم کې شرعي طور سره د کافر ملکونو نه هم امداد اخلي، خو مطلب دا دی چې دوی سره نه خپله پالیسي شته او نه خپل څه نظام شته او ایز ا فیلډ ایڈمنسټریشن روان دي. دنیا ته تقریرونه کول او پاکستان د هر څیز ذمہ دار ګڼل چې د دې ټول څومره چې په دې باندې مسایل دي د هغې ذمہوار پاکستان یوازې د پاکستان د افغانستان د مسایلو ذمہ دار نه دی، اسلام ذمہ دار دی. اوس هم د په پښتونخوا سیمو کې اپریشنونه کوي، ته منې کولی هم نه شي. دغه ځای پنجاب کې یو وزیر پاڅېدلی ویل چې پښتانه څوک دي چې موږ اپریشن نه کوو، هغه موږ ته وایي تاسې اپریشن مه نه کوئ. چې موږ کوم فوځي عملیاتونه کوو د دې پنجاب پښتون څوک دی، د پښتون پلار هم وایي زموږ دا پښتون نشي کولی تاسو د عملیاتونه فوځي عملیاتونه په دغه کې مه کوئ، په دغه سیمو کې چې دوی غواړي وي. نو ته خو هلته د یو غلام شکل لري په دغه کې په پښتونخوا کې، نه واک لري نه اختیار لري، هر څه واک د پنجاب سره دی. هسې ځان ته پاکستاني وی، اوس چې دغه کوم موږ ورته پېژندپاڼه ویو، تاسو ورته تذکره ویو یا پاسپورټ چې دا ستا په جیب کې دی، چې کله انګریزان دغلته واکمنانو په 1922 نه وروسته خپله انګریزانو به هم هغه ځای کې به چې د چا پاسپورټ ته ضرورت به ورته برټش انډین پاسپورټ ورکوو، شناختي کارت به هم ورته داسې برټش انډین به ورته پکې لیکل پېژندپاڼه کې یا شناختي کارت کې. نو هغه خو ځکه چې په کومه خاوره باندې کوم څوک واکمن او دغه خاورې استحصال کوي، هغې ته د هغې په بدل کې دغه شی ورکوي. که ته هر څومره ځان ته پاکستاني وي خو ته پاکستاني نه یې، ته هلته یو غلام حیثیت لري. د نورو پښتنو سره یو ځای شه، د پښتونخوا د خپلواکۍ او د لوی افغانستان لپاره مبارزه وکړئ. هلته که ته هر څومره خبرې وکړي صحیح ده، موږ پوهېږو چې تا ته به په دې په مقابل کې یو څه پیسې درکول کېږي پاکستان او یو څه ګټې به دې ورسره شریکېږي. نور هېڅ حیثیت هلته د پښتنو هم نشته، د بلوچانو هم نشته دی. زه ځکه دا خبرې کوم پرې چې پښتانه په دې پوه شي چې دوی هلته څوک دي. که ځان د پاکستاني نه وایي چې دوی دي څوک په پاکستان کې، آیا دوی واک لري، اختیار لري، هغه څه چې جوړېږي په هغو کې د دې واک شته چې د نورو کوم هیوادونو سره لاسلیکونه کېږي دوی پکې څه اختیار لري. حتی د دوی د خاورې فیصله چې پنجاب د نورو هیوادونو سره کوي او د هغې د وسایلو اختیار کوي، دوی نه پکې پوښتنه کېږي نه کېږي. حتی چې کله د دې ځای نه چې هغه کوم شی نه وړي، لکه اوس برق او دوی د بجلي وایي د دې ځای نه وړل کېږي، بټن او سټیشن یې بېرته په پنجاب کې دي، هغې در باندې بندولی شي مګر تاسو یې پرې بندولی نه شئ. نو د دغه غلامۍ نه نور راوځئ او په پاکستان د خپل بادار دپاره د زنده باد یا د پاکستان دپاره د زنده باد چغې وهل چې دي دا تاسو به تر څو پورې کوئ؟ ځکه خپل حیثیت هلته وپېژنئ چې تاسو هلته څوک یاستئ. نو ځکه په دې باندې ما مخکې هم خبرې کړي، انشاءالله تعالی په راتلونکي به بیا کوو. نو تر بل پروګرامه پورې په الله تعالی سپارم، خوشحاله آرامه او سوکاله ژوند ولرئ. تر بیا د الله په امان ژوندي اوسئ. ملګرو.